د تکبیرات تشریک اړوند مهم مسائل یو مسله دا ده چې دغه تکبیرات ټول 15 ورځې ول کېږي د نم ذوالحجې د سهار د لمانځه نه شروع کېږي د 14 ذوالحجې د مازدیګر د لمانځه پورې دی او دا پر چا باندې لازم دی هر هغه کس چې عاقل وي او بالغ وي که په صحرا کې اوسیږي او که په بازار کې وي که مقیم وي که مسافر وي که حجي وي یعنی مطلب حج ته تللی وي او که غیر حجي وي په خپل کورو کې پاتې پر دې ټولو باندې ستا دا عاقل بالغ نر ښځه شهري او صحرا والا دغه رقم حاجي وي که غیر حاجي وي پر دې ټولو باندې دغه تکبیرات تشریک چې کوم دي دا لازمي دی ما درته وایي چې د هر لمانځه وروسته ورکېږي که په جماعت باندې لمونځ کې ودري امام سلام وګرځي امام یې شروع کړي مقتدیان به د امام په ویلو اکتفا نه کوي دوی بیا خپله هم په زوره وایي دومرې په زوره چې په خپله یې واوري او که چیرې د چا څخه رکات تېر سوی مسبوق و چې کله د رکات راوګرځوي لمونځ یې پوره کوي نو نور خپل تکبیرونه ویل دي دی به خپل تکبیر هم په زوره باندې وایي د نارینه لپاره په لوی اواز باندې د ښځو لپاره په کښته اواز باندې دا تکبیرات واجب دي دا باید پاته نسی که چیرې د یو چا څخه پاته سول او په لمانځه کې پر هغه ځای باندې ناست و ولاړ سوی نه و بېرته ویلی سي لیکن که چیرې ولاړ سو مجلس یې بدل کړي وخت تیر سو بیا د دې تکبیراتو قضا نسته خو البته دا واجب دي زموږ ډېر انسانان په دې کې په غفلت کې دي لمونځ وکړي هسې ولاړ سي لاسونه پر مخ راتېر کړي دا شپې قدردانې شپې دي دا د تکبیراتو د تحلیل و د تسبیحاتو شپې دي ډېر په ځیرک او توجه انداز باندې باید موږ دا لازما هر لمانځه وروسته ووایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد در هغه ساعته پورې چې د 14 ورځ مازدیګر رالی دا پر هر چا باندې دی پر ښځو باندې هم دا دی ډېر وخت زموږ زنانې خوارانې په دې حکم خبره نه وي زموږ دپاره دا ډېر خجالت دی زموږ دپاره د دوی سره ډېره لویه بېوفایي ده ځکه د احکامات پر نر او ښځه پر دواړو باندې لکه موږ د ښځو څخه خپل خدمت اخو د کور خدمت به کوو د ځان خدمت به کوو د اولادو خدمت به کوو د میلمه خدمت به کوو هر څه ورباندې کوو لیکن شرعي احکام ته موږ دا نه فارغه کوو او نه ور زده کوو دا زموږ لوی مسؤلیت دی د قیامت په ورځ به د دې ښځې لاس وي زموږ به ګریوانونه وي الله به زموږ څه پوښتنه کوي لهذا دغه تکبیرات تشریک په نر او ښځه پر ټولو باندې لازم دی